الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. حضار الكرام، محترم مشايخ دا رئاسة الوزراء، محترم سياسي مرستيال الحاج مولي صاحب مولي الكبير صاحب دا غزني ولایت، محترم والي حاجي مولي امين جان صاحب، د اسلامي امارت مسؤولینو، د جلسې ګډونوالو، علماء کرامو، مشایخو، ځوانانو، سپینږیرو، مجاهدینو، تر هر څه لمخه ستاسې حضور ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. بعد السلام، ستاسې انتظار او له ښار او اطرافي ولسوالیو څخه راغلي مېلمنو د زړه له کومې درته ستړي مسي وایم. داسې بیانونه وشول او ځینو ملګرو داسې خبرې وکړې، یقینا زه د ارزونې څخه هم ځان عاجز بولم. په هر صورت د جلسې ګډونوال به د دې انتظار کوي چې د اسلامي امارت مسؤلین یا ملګري یا له کابل څخه راغلی هیئت به موږ ته څه وړاندیز لري، هغه څه چې راسره په فکر کې دي غواړو تاسو سره شریک کړو. د وخت د کمښت په خاطر به کوشش وکړو چې موضوع را لنډه کړو، هغه مهم مطالب تاسو سره شریک کړو. البته د جلسې یا د بیان تقاضا دا وي چې په واقعیت سره سړی په خپلو مقاصدو وغږېږي، خو کله کله حاشیې ته ځي، په هغه کې یو هدف دا وي چې د ګډونوالو توجه راواوړي او موږ د تیرو ناخوالو او د اوسني حالت اوسو او دغه اوسنی حالت مو په غفلت کې وانه چې که په ژوند کې پر سړي باندې یوه ورځ ترخه ورځ راځي، بله ورځ ډېره اسودګي او اسانتیا راځي، هغه ترخه ورځ په د بل ورځ هېرېږي. دا د نفس تقاضا ده. نو غواړم دا چې د افغانستان ملت، د افغانستان ولس، د افغانستان مسلمانان په عامه کې کله چې دین مبین اسلام د خلفای راشدینو په زمانه کې د افغانستان خاورې ته رسېدلی، له هغه څخه رامآباد تر نن پورې د افغانستان خاوره مقدسه خاوره ده. د افغانستان خاوره د اهل دین او دینداره خلکو خاوره ده. د افغانستان پر خاوره باندې چې کله دین مبین اسلام د افغانستان خاورې ته داخل شوی، تر دغه نن ورځې پورې د افغانستان ولسونو ملتونو د دغه دین دپاره قربانۍ ورکړي. دا ټولې قربانۍ که سړی واخلي وارزوي یا حساب ورباندې وکړي، ډېر وخت به له سړي ځخه واخلي، ډېر وخت به د خبرې ونیسي. مطلب مو دا ده چې د اشغالګرانو کفارو چې پر افغانستان یرغل کړی، د دوی د یرغل په نتیجه کې افغانستان ته څه راوړي او په افغانستان کې څه تیر شول. که دا سوال چا سره پیدا شي چې وروره د 80 کلنه دوره خو موږ په سترګو ولیده، دغه حاجي صاحبانو اشارې ورته وکړې، ډېرې ناخوالې تېرې شوې، ډېر دردونه تېر شو. زما د دې ناخوالو ویلو څخه دوه هدفه دي. د اشغالګرانو له راتګ څخه او افغانستان ته د کفارو په دومره هجوم، ډراماتیک ډول پر افغانستان هجوم، چې هغه د دوی کرغېړنې ناخوالې په افغانستان کې ترسره کړي. یو وارې خو په دې یو نمانته ور یاد کړو چې زموږ هېر نه شي.
دوم دا چې د دې یرغل او د دې اشغال په مقابل کې د افغانستان د ولس او د افغانستان د مسلمانانو یقیني دینداري او شهامت و همت هغه هیر نکو او له دې سره پرتله کړو. معنا به دا وي چې موږ د دغسې کارونو څخه عبرت اخلو او عبرت د ځان دپاره درس ګرځوو، د آینده ولس د آینده نسل دپاره یې کړنلاره ږدو. افغانستان ته د امریکایي یرغل ورسره ناټو دا چې دوی کوم شعار ورکول چې په افغانستان کې د بشر حقوق پایمال دي، موږ ځو پر افغانستان باندې د افغانستان د نظام سره جنګیږو چې هلته بشر حقوق بیرته رامعات کو، هغه پایماله سوي دي. په افغانستان کې مخدره مواد دي، مبارزه علیه مواد مخدره، او په افغانستان کې تروریزم ده. د تروریزم په مقابل کې موږ یو هجوم راوړو، نو دغه هغه د دوی غټ شعار. اما د دغه شعارو په نتیجه کې چې دوی افغانستان ته راغلل، د بشر د حقوقو په مقابل کې په افغانستان کې څه وکړل، د مخدره موادو د مخنیوي په مقابل کې په افغانستان کې څه وکړل، د دوی په تعبیر تروریزم یې څنګه کوي او څه و او څوک و څه سول. د مخدره موادو دغه ځوان ملګري په خبرو کې ډېره یو زرینه خبره وه چې دغه 100 کلنه دوره کې متاسفانه زموږ ځوانان په میلیونونو معتادان سول، نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم. د امریکایانو د وتل څخه بعد په افغانستان کې 4 میلیونه معتادان امریکایانو په افغانستان کې پرېښو. دا د دوی مبارزه وه د مخدره موادو په مقابل کې. اما کله چې روسان امریکایان افغانستان ته راتل، په افغانستان کې مخدره مواد د 0 په درجه کې وو، ام یې کښت ام یې عمل. د 0 څخه 4 میلیونه نتیجه دوی په افغانستان کې پرېښوه. دا دوی مبارزه ورسره کوله کې رشد ورکوه. که څه هم د 100 کلن انقلاب دوره ده، هغه په جایاوې دي، خو موږ یې ځکه ذکر کوو چې موږ حقایق درک کړو، د دغو حقایقو له مخه بیا قضاوت وکړو او بیا وروسته د الله تعالی په راکړل سوي نعمت باندې قانع سو او شکر یې ووایو. د دې شعار خو دا و چې موږ د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه کوو. د 0 له درجې څخه چې 4 میلیونه انسانان په یو مملکت کې دی عاملین پرېږدي چې هغه معتادان دي، نو دا رشد ده که مبارزه ده؟ یو. دوم، په افغانستان کې د اشغالګرانو د مقابلې په دوران کې چې د مجاهدینو په مقابل کې یا مجاهدینو د دوی سره مبارزه او مقابله کوله، د مجاهد سره چې د هر څه کول، خو ستا په مقابل کې یو سپر و، د خپل ملک او د خپل دین ازادي یې غوښته، ستا په زعم باندې مجرم و. اما د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې تا کم جرایم کول، ستا د اعلان او ستا د شعار سره وستا څومره تساوا لري. مدارس، مکتبونه، مساجد، شفاخانې، جنازې، ودونه، اجتماعګانې څنګه بمبار سو؟ هغه خو ستا په مقابل کې مجرمین هم نه وو، هغه خو ستا په مقابل کې توپک هم نه واخیستی. د دې مجرم چې ته مجرم بولې چې مجاهد د تا چې هر څه ورسره کول، د عام ولس سره چې تا څه کول. په یو اخبار کې لیکلي وو، ما د اخبار په لیکلي ډول وکتئ، د ازادۍ راډیو اخبار ولیکلی وو، وایي په افغانستان کې روزانه په 24 ساعته کې 20 چاپې په افغانستان کې ول کېږي. 20 چاپې د شپې تیارې راځي، پر خلکو باندې چاپې وي، د خلکو په کورونو ننوځي. زما مطلب له خبرې دا ده چې د افغانستان ملت او ولس د جهاد په کړنه ډېر ښه پوهېږي. اما د اشغالګرانو د اشغال، د دوی وحشت، د دوی ظلم، د دوی کذب، د دوی مخادعه، د دوی مکر او فریب مسلمانان هیڅکله باید هیر نه کړي. مسلمانان په غفلت کې ونه لویږي. زموږ آینده نسلونه په دې پوه سي
چې دوی چې افغانستان ته په کم هدف راغلي وو او په افغانستان کې څه کول. په افغانستان کې د بشریت حقوق تر پښو لاندې وو، د بشریت جرړې ور وایستې. امریکایانو داسې جرایم کړي دي. امریکایانو او د امریکایانو ملګرو داسې جرایم کړي دي چې کتابونه دي لیکلي. امریکایانو او د امریکایانو ملګرو داسې جرایم، داسې خبائث کړي دي چې تاریخ ځینې عاجز ده. د هغه تر څنګ د انحراف او بېحیایي او فساد دپاره دا خو یقیني ده چې د ده دپاره راغلي وو. خو موږ تاسې ډېر واضح مثالونه لرو. لکه مخکې چې هغه حاجي صاحب په خبرو کې وو، که د کوم ورور په خبرو کې وو چې یهودیت او نصرانیت ته علانیه دعوت کېدی. بېحیایي اوج ته ورسېده. ستاسې به په یادېږي د اوباما چې په امریکا کې رئیس جمهور سو، د ده په خپله دوره کې یو فرمان صادر کړي چې په امریکا کې له دې ایسته د دیموکراسۍ د قوانینو سره یو بل قانون زیات سو. هغه دا چې دوه نارینه واده سره کولی شي، چې هم جنس بازي ورته وایي که بله ورته وایي. دا د دې یو فرمان و، یو قانون یې صادر کړي، ستا پروت ده. دوی چې افغانستان ته دیموکراسي راوړې وایي، وخت یې دا راوړې وه. او په افغانستان کې بېحیایي هغه اوج ته ورسوله چې زموږ د نیکهګونو هم نه ده په یاد، او د ډېرو نیکهګونو کې هم ده تېره سوې، او د ډېرو نسلونو به هم بیا دا په یاد وي چې دا بېحیایي چې افغانستان ته راوړې وه. خو لله الحمد هغه الله پاک محو کړه. په افغانستان کې اختلاف دا چې د مسلمانانو د اسلامیت سره ټکر ده. اختلاف یې هغه ځای ته ورساوه چې د حکومت دوره دې ته راورسېده چې یو دیوال په مابین کې دلته یو رئیس جمهور قسم کوي، دلته بل رئیس جمهور قسم کوي، دا وایي زه ملک ته وفادار یم، دا وایي زه ملک ته وفادار یم. د تجزیې په دروازه کې ولاړ و چې نور په افغانستان قچه کېدی، ټوټه ټوټه. شمال به یو مملکت و، جنوب به بل مملکت و، شرق به بل مملکت و، غرب به بل مملکت و. یو 50 رسمي تنظیمونه په کابل کې رسمیت ته ولوېدل چې رسمي تنظیمونه وو. داسې مخکیني تنظیمونه وو، داسې قومونه وو، داسې سمتونه وو، داسې نژادونه وو. یو 50 تنظیمونه وو. نو کوم اختلاف کوم ځای ته ورسېدی؟ اختلاف دې ته ورسېدی چې ورور او ورور هم دښمنۍ ته سره ودرېدل. قوم خو څه کوي، ورور او ورور هم په دښمنۍ سره اخته سو، یو به کوي بل به مجاهد. په هر صورت که امریکا او ورسره د امریکایانو ملګري په افغانستان کې تر اوسه پورې پاته وای، په مقابل کې د افغانستان باشهامته ولس او په افغانستان کې مجاهدینو جهاد نه وای کړی، نن به په افغانستان کې څه وو؟ تاسې را سره ومنئ د امریکایانو یو شعار دا وویل که دغه په افغانستان کې وژلي ته بېلاس کوي، بیا موږ په افغانستان کې نشو کامیابه کېدی. او په افغانستان کې به موږ هلته کامیابه کېږو چې د پسه د حلال چاړه هم نه وي. د دوی کرغېړن اهداف، د دوی شوم اهداف الله تعالی جل جلاله ناکامه کړو، محو سو. خو اصلي خبره بله ده چې موږ په دې باندې ډېر راضي او الله تعالی ته شکر ووایو. د افغانستان ملت او ولس یو عظیم صفت دا لري، کله چې الهي قانون دوی ته رسېدلی تر ننه پورې مضبوط نیولی. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله. هغه کسان چې مؤمنان دي، د افغانستان خلک مسلمانان دي، مؤمنان دي. هغه کسان چې مؤمنان دي دوی هجرت کوي د کفر، د فساد، د بېحیایي، د بېعزتي، د بېدینۍ څخه. وجاهدوا او جهاد کوي د دې په مقابل کې چې فتنه محوه سي او د الله تعالی دین بیرته رامعاد سي او د الله تعالی دین پر پښو ودرېږي. فی سبیل الله باموالهم وانفسهم. د افغانستان د ولسونو، د افغانستان د تاریخونو دا شعار او دا کړنلاره او دا هدف لله الحمد کله چې دین مبین اسلام افغانستان ته رسېدلی د تر نن پورې موجود. دا یقینا د افغانستان د ولس او د افغانستان د هغو سربکف ځوانانو دپاره داسې تاریخ ده چې الهي قانون کله دې خاورې ته رسېدلی تا تر نن پورې مضبوط نیولی. دا مثال هر څوک نشي پیښولی.
دا مثال د هر چا قوم دار قوم الله تعالی خاصه نه ده ګرځولې. دا مثال د هر حکومت ته الله تعالی نه ده ورسپارلی. داسې اسلامي مملکتونه وو چې کفارو په خپل وخت کې یرغل ورباندې وکړي بیا تر ننه پورې هلته کفر. داسې اسلامي حکومتونه وو چې هلته مساجد و دیني مدارس وې، اما د وخت اشغالګرانو اشغال کړو تر ننه پورې هلته بیا د یوې سجدې قدرت څوک نه لري. د افغانستان ملت او د افغانستان ولس چې هغه 1400 کلنی قانون کله دلته را رسېدلی تر نن پورې په ایمانداري سره مضبوط نیولی. زه د خوشحالۍ ځای دا بولم چې د افغانستان ولسونه دا افتخار د الله تعالی حضور ته یوسي او دا کارنامه د الله تعالی حضور ته پیش کړي چې اله العالمین ستا قانون چې ما ته رسېدلی ما خپل ځان، ناموس، اولاد، نسل، مادیات، دنیا، مځکه هر څه په قرباني کې ورکړی د خدای دپاره چې دا قانون مې له لاسه ونه وځي. الذین آمنوا د افغانستان خلک مسلمانان دي، الله تعالی جل جلاله مسلمانانو څخه تعبیر کوي. وهاجروا او هجرت کوي د الله په لار کې، وجاهدوا او جهاد کوي د الله تعالی په لار کې، باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. لوړه درجه د دوی دپاره په نزد الله تعالی. واولئک هم الفائزون او دغه خلک چې دي دا خلک فائزین او کامیاب دي. څومره عظیم بشارت ده. څرنګه به موږ تاسې هیر کو د هغه امپراتورۍ په مقابل کې الله تعالی جل جلاله دا فیضان او دا کامیابي او دا برای په درو سره مرحلو کې را په برخه کړی. هدف مې له خبرې دا ده ورونو چې د کفارو، د امریکایانو، د اشغالګرانو، د فجایاو او د دوی د کرغلنو اهدافو په نتیجه کې چې تا قیام وکړي او جهاد دې شروع کړي، دا ستا د ایمان نښه وه، دا ستا د اسلامیت نښه وه، دا ستا د جهاد کارنامه وه چې ستا د جهاد په نتیجه کې لله الحمد الله تعالی جل جلاله ته نن کامیاب کړي. اوس تومانۍ قربانۍ به خامخا راځي. جهاد خو اسانه کار نه ده او نه په اسانتیا سره کېږي، خو د افغانستان ولس او د افغانستان مجاهدین دا دوه ټکي واوري له ځان سره او ویې ساتي له ځان سره. زه خو دا باور لرم چې دغسې ملت او دغسې ولس د ځمکې پر مخ باندې څوک نه لري. 20 کلنه دوره نه 45 کاله ستا صبر د دین په مقابل کې نسو تمام چې تا یې وخت کې ویلي وای ای ملت ای ولس چې دغه دین خو ډېر پر ما باندې دروند سو 40 کاله په اور کې لمبېږم. 20 کلنه دوره خلق ځینې عاجز دي، خلق وایي دا خلق دنیا خلق بول افغانان لیونیان دي، دیواله سره سر وایي افغانانو دماغ کار نه کوي، له امریکایانو سره جنګېږي. 20 کاله نه د سپین ږیري، نه د ځوان، نه د وړو، نه د زنانو، نه د مجاهدینو د چا صبر نسو تمام پر ایمانداري او میړانه سره مقابله وکړه. اما ستا د دې ستونزو د دې ستومانیو د دې په مقابل کې الله تعالی جل جلاله ازادي در نصیب کړه. که جهاد نه وای، که قربانی نه وای، که تا په میدان کې ځان د دشمن په مقابل کې سپر نه وای ګرځولی، دا را سره ومنه دلته به نن یهودیت او یا نصرانیت قائم. دغسې و چې پر مسلمانانو یې تعرض وکړي، هغو غلامي ورته ومنله او تر ننه پورې د سجدې قدرت څوک نه لري. دا چې په افغانستان کې د افغانستان د خاورې د حفاظت، په افغانستان کې د دین د حفاظت، په افغانستان کې د ننګ او د ناموس او د وقار او د تاریخ د حفاظت لپاره تا په هر قرن کې قربانۍ ورکړې، نو دا د الله تعالی هم دا در سره کړي، ته کامیابه کړی او ته په جهان کې په داسې امپراتور منلی چې افغانستان د امپراتورانو ایدره. په افغانستان کې د انګریزانو امپراتوري ختمه سوه، ایدره یې دلته جوړه سوه. په افغانستان کې د روسانو امپراتوري ختمه سوه، ایدره یې دلته جوړه سوه. په افغانستان کې د امریکایانو امپراتوري ختمه سوه، ایدره یې دلته جوړه سوه. وجه دا وه چې تا د الله تعالی جل جلاله دین ته لاس ورکوي، تا د الله تعالی جل جلاله د دین د حفاظت لپاره قربانۍ وګاللې، زحمتونه دې وګالل، په لکاو نه په میلیونونو شهیدان دې ورکړو قرباني کې. خو دا چې په نتیجه کې لله الحمد نن په افغانستان کې ارامي ده، نن په افغانستان کې امنیت ده، نن په افغانستان کې اسلامي نظام ده. ګورئ اسلامي نظام که یو تعبیر یو جمله راواخلي خدای څو توري د اسلامي نظام یا اسلامي حکومت او اسلامي امارت، اوس خلک هم ورسره اشنا دي، ډېره مهمه نه ورته معلومیږي. زه هم دا دومره مهمه خبره ده، دا دومره عظیم او مهم عنوان ده، خو الله تعالی دې د کامل عمل توفیق راکړي، الله تعالی دې موږ په دې خپله دعوا کې صادقین جوړ کړي.
تاسې دا راسره منئ چې په اسلامي نظام کې چې څه نغښتي دي د دنیا په یوه قانون کې نشته. د حاجي صاحب موسی په خبرو کې عجبه زرینه خبره دا وه، موږ په دې پوهېدلي یو، موږ د جهاد مرحلو او انقلابونو په دې پوه کړي یو چې کم حکومت زموږ دپاره حکومت ده او کم حکومت اصل ده او کم حکومت زما دپاره دوا کوي. آفرین دي پر دې احساس، زه خو د دې احساس څخه ولا ډېر متاثر سوم. زبردست احساس الله تعالی ورکړی و. زه دا احساس ډېر ستایم او د ډېرې ستاینې وړ ده. اسلامي نظام، اسلامي حکومت، سبحان الخالق، یو سړی د بل سړي سره دښمني وکړي، ورور یو د بل سړي زوی مړ کړي، پلار یې مړ کړي، قریب یې مړ کړي، دا دښمني تر 100 کالو پورې نه تمامیږي او په ډېرو مرکو په ډېرو پیسو باندې جوړ هم نه ورسره کوي. وایي زما ورور یې وځلید، زما وراره یې وځلید. که په افغانستان کې د اسلامي امارت ملګرو او په افغانستان کې دغه مجاهدینو چې جهاد کړی چې په رأس کې امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ده، دا یو سنت نه وای عملي کړی په افغانستان کې په ښارو کې په کوڅو کې وینې بهېدلې وای. تر خپلو شیرینو حقوقو، تر خپلو وینو، تر خپلو غوښو خپل دښمن ته ورتېر سول. عام عفو وسو په افغانستان کې نور که زما سره چا دښمني کړې ده کې دوستي کړې ده زموږ لخوا ورته عفو ده. هغه خلک چې په تبرانو یې دا مجاهدین شهیدانول، د شهادته وروسته یې په تبرانو ټوټه ټوټه کول، له شهادته وروسته یې جامې ځینې کښې په ونو یې ځړول، له شهادته وروسته یې پر لرګو په اور باندې سوځل. هغه خلک به د کومې جزا وړي؟ شرعا او عرفا کومه جزا به یې سړی ورکړي؟ اما نظام اسلامي ده. څنګه چې اسلامي نظام قائم سو، عام عفه یې وکوله لکه د مکې مکرمې د فتح بعد چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم و مشرکینو او خپلو دښمنانو ته عفه وکوله. تر نن پورې په اسلامي معاشره کې همدغه سنت چلیږي. چا چې چلولی دی هغه به دغه خیر ترلاسه کوي، هغه به له دې خیر څخه برخمن کېږي. نن په افغانستان کې قومونه، نژادونه، سمتونه، اربکي و بل و بل مختلف تقسیمات او اختلافات و، دښمنۍ اوج ته رسېدلې وې. ځاځ باور وکړئ قسم په الله د په کوڅو کې خو به وینې بهېدلې وای. دا انتقام به کورو ته شوه سوی وای، دا انتقام به د ورور مابین ته راغلی وای. اما کله چې نظام اسلامي قائم سو، په یوه عفو سره یې د افغانستان ټولې پرګنې پر یوه دسترخوان باندې راغونډ کړو. دا اعلان یې وکړي چې په افغانستان کې نور عام عفو ده، افغانستان فتح سو، خارجان او اشغالګران کفار په شرمندګۍ ووتل. په افغانستان کې که زموږ ورونو مسلمانانو زموږ په مقابل کې هر څه کړي دي، دا زموږ خپل شخصي حقوق دي، موږ تر خپلو حقوقو ورتېر یو. عام عفو ده، نور هم وروڼه یاست. نظام اسلامي ده، حکومت امارتي اسلامي ده. په بل نظام کې دا شی نسته. که وای نو تاسې در په یاد کړئ روسان چې له افغانستانه څخه ووتل، په کابل کې د تنظیمونو تر مابین د ښځو د سینې پرې نه سوې، د انسانانو په سرو کې میخونه ونول سول، ژوندي انسانانو څخه سرونه پرې سو، په تیلو کې به خوټاکی بیا به رقص مرده. یوازې په کابل کې د مجاهدینو د بریا څخه بعد 80,000 نفر په شهادت ورسېدل. ګورئ دا پر جهاد باندې بد وینا نه ده، څوک بد معنا ورنه کړي. جهاد حق و، شهدا یې حق و، کړنلاره یې حقه وه. اما چا چې مسیر غلط کوي، بله لاره یې غوره کړه نو هغه په جایه وکړه. د هغه جهاد په نتیجه کې چې اسلامي نظام قائم نه سو، نو خلکو یې کارکړنه نتیجه ولیده. هغه جهاد چې مو له لاسه ورکوي، بله پدې د مابین ته راداخله سوه چې خلکو خپل ښایسته هلک بازار ته نه سوی بوایي، چا نجلۍ بازار ته نه سوی بوایي، چا نوی موټرسایکل نه سوی اخیستی، چا نوی موټر نه سوی اخیستی، چا په جیب کې پیسې ښار ته نه سوی وړی. دغه ځای ته ورسېدو. فساد په افغانستان کې اوج ته ورسېدی. جهاد خو څه کوې؟ د جهاد نوم بدنام سي، خلکو جهاد بد یسو. وجه څه وه؟ د جهاد مرتب علیه خو نظام اسلامي، اما دا جهاد حق و. چا چې مسیر غلط کوي، هغه مرتب علیه هغه نظام اسلامي قائم نه کوي. زما مطلب هغه نه ده. زما مطلب دا ده چې د افغانستان ملته، د افغانستان مسلمانانو، تاسې چې څومره قرباني ورکړې، قرباني مو ضایع نه ده، قرباني مو عبث نه ده تللې. د دې هدف دپاره چې په افغانستان کې اسلامي نظام قایم شي، د اسلامي نظام تر قیام تر سوري لاندې د الله تعالی رضا ده.
اسلامي نظام د الله تعالی جل جلاله پیغام ده. اسلامي نظام ته پیغمبر علیه السلام را لېږل شوی. په اسلامي نظام کې غټ رول دا ده چې د الله تعالی مخلوق عباد به د خالق و عبادت ته بولي. هغه څوک چې تر موږ مخکې و د الله تعالی عباد یې د شیطان او د طاغوت بندګي ته بلل. نن اسلامي نظام د چې الله تعالی مخلوق د خپل خالق عبادت ته بولي، همدغه اسلامي نظام ده. د اسلامي نظام ثمره ده او نتیجه ده. داسې امنیت به ورسره وي، خامخا به ورسره وي، ولکم فی القصاص حیات. امنیت د اسلامي نظام تقاضا ده، امنیت د اسلامي نظام لباس ده، خامخا به وي. وحدت د اسلامي نظام ارزو ده. په اسلامي نظام کې نغښتی د وحدت، خامخا به مسلمانان متحد دي. اما د جلسې عنوان کې ملګري خبره وکوله چې د ولس او د نظام سره رانږدېوالی، او د یوه حاجي صاحب په خبرو کې هم دا خبره وه چې د نظام او د ولس نږدېوالی ستاسې یوه فریضه ده. په دې عبارت یې واخیستې توصیه ده، نیکه توصیه ده، ښه توصیه ده. او په دې عبارت یې واخیستې مثال ورکړو. زه دا مثال په دنیا کې نه لرم. په افغانستان کې چې ملت له نظام سره متحد ده، په افغانستان کې چې دغه ولسونه د نظام تر شا ولاړ دي، دا مثال په دنیا کې څوک نه لري. ښکاره مثال یې دا ده چې موږ خو ټانګ و توپ په تیاره نه درلوده. 5 کسه مجاهدین، د ټولو مجاهدینو تعداد تر 1 لک نه دا اوښتی. که بیخي ډېر و نو به 1.5 لک مجاهدین وو. سنګري مجاهدین چې مبارزه یې کوله نو چې بیخي ډېر وه 1.5 لک مجاهدین وو. د 48 مملکته یا 52 مملکتو په مقابل کې مبارزه. د دنیا تکنالوژي او امکانات ټول ورسره وایي و زمینی. د دې په مقابل کې چې څوک مقابله کوي، دا یقیني ده چې الهي نصرت پر دې مو ایمان ده. د اسبابو په لحاظ باندې د مجاهد او د ملت داسې یووالی و چې دنیا یې سیلاب کړې ویوړه. داسې اتحاد او قوت و چې دنیا یې وشرموله. داسې یووالی او قوت و چې دنیا ځینې عجزه ده او پر دغه تفرق باندې کار کوي چې په افغانستان کې تفرق پیدا کړي. د افغانستان ملت او ولس او نظام متحد دي او یو دي، هیڅ انفکاک په مابین کې نشته. ښکارندوی دا ده چې ناټو او امریکایانو ته ماته ورکړې، یوازې مجاهد نه ده ورکړې، ای ملته تا ورکړې، ای سپین ږیري و، ځوانه و، مجاهده و، محسنه و، ډاکټره و، دوکانداره تا ورکړې دا ماته. دا فتحه تا راوستلې ده. مجاهدین د واقع شاهدان دي چې خوندومندو په لمنو کې ساتلي دي. مجاهدین د واقع شاهدان دي چې په کورو کې ساتل شوي دي. مجاهدین د واقع شاهدان دي چې دغه ملت په خپلو غېږو کې ساتلي دي. د شپې به دې اوبه راوړلې، زما پټۍ به دې کوله، جنازه به دې پر غاړه اخته. نو دا څوک هم دغه ولس او ملت و. هېڅکله تفرق نشته. موږ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې دلته تفرق ده، ابدا تفرق نشته. اما توصیه نیکه ده چې لا زیات سي او لا قوت حاصل سي. کم سوال او مشکل او ستونزې چې ولس لري، زموږ ذمهواري او فریضه ده باید ادا کړو. دا چې وخت هم کم ده او مطلب مو دا و چې ورونو کې دیني اړخ راواخلي. د اسلامي نظام دا ښېګڼه ده چې ایمان، اسلام، دیانت، وقار، عزت، ناموس، سر، مال، هر څه مو ورسره خوندي دي. څومره په اسودګي باندې خلک ژوند کوي. له هلمند را روانې وه نورستان ته، له هلمند را روانې وه بدخشان ته، بند امیر ورته وایي، څه ورته وایي بامیانو کې. افغانستان خلک دي په خپلو ښارو، په خپلو کلیو وطنو کې ګرځي، امان ده، کرارې ده. داسې ورځې وې، د ورځې به 300 نفر قتل رسېدل. داسې ورځې وې، داسې کلی نه و چې جنازه به نه وه پکښې، هغه به په سرو وینو رنګ و. لله الحمد. نن په افغانستان کې دغه حالت راغلی ده او دا عظیم نعمت ده او شکر رضا غواړي. تر څنګ یې ورسره خدمات او پرمختګ. په دې کې 2 جملې وایو چې ستاسې وخت ډېر ونه نیسو. زه دې ته ستاسې توجه را اړول غواړم. یو د میډیا او د پردو استخباراتو یا پردو ډلو ته خلک ترخیږي، تر اوسه پورې هم منفي تبلیغات کوي، هغو ته رشد ورکوي، خو حقایق ورته نظر نه کوي. لله الحمد. په افغانستان کې د اقتصادي لحاظه څخه لکه مخکې حاجي صاحب په خبره کې چې ول تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي ده او لوږه ده او که آبادي ده. موږ به د خپل قیمتي د بل ملک سره پرتله کړو چې دلته قیمتي راغلی ده که هلته قیمتي ده. موږ به خپله پیسه د بل چا سره مقایسه کړو چې دا پیسه لوړه ده او که دا بله پیسه لوړه ده.
موږ به د خپلې پیسې د خپلې افغانۍ ارزښت د بل چا سره وارزوو، حتی د هغه وخت چې افغانۍ د اشغالګرانو د ناټو د قوتو سره چې ډالر په ناوه کې راتوېدل، په هغه وخت کې افغانۍ ډېر ارزښت درلودی، کې نن ارزښت زیات شوی. د دې معنا څه شی ده؟ افغانستان کې لله الحمد پرمختګ ده، د اقتصاد وده ده، د افغانستان د آبادۍ دپاره تصمیم ده، د افغانستان آبادي قدم په قدم باندې وینئ، که سړک ده، که بند ده، که کلینیک ده، که شفاخانه ده، که اوبه دي، که مځکې دي، دا به ټولې رامهار کېږي. دا ټول تصمیمونه نیول سوي دي، عملي روزمره یې تاسې اورئ، په خپلو سترګو باندې وینئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک له هره بابه له هره شي څخه خودکفا سي، خو دا یقیني خبره ده، اول مو اسلامیت و دیانت ده، ورسره دوم دستي امنیت ده، ورسره په درېیم قدم کې حکومتداري ده، په څلورم قدم کې د دغه ملت حقوق او د دغه ملت خدمت موږ د ځان یوه فریضه بولو. دا مو فرض ده، پر خپل ځان باندې مو فرض کړی ده، دا ستاسې حق ده. تا 20 کاله ما سره تکلیفونه کړي، زحمتونه کړي، فاتح په اصل کې ته یې، فتحه ستا په توپیل راغلې، فتحه ستا په قرباني باندې راغلې. نن به ابدا تا تر شا نه هېروي، تا به شاته نه غورځوي، تا به شاته نه پرېږدي، او ستا ستونزې او مشکلات ته به رسېدګي کوي، او دا به د ځان فریضه بولي. لکه څنګه چې د والي صاحب په خبرو کې هم و، د ملګرو په خبرو کې چې په ولایت کې په غزني په ولایت کې ډېره ښه اداره ده، لله الحمد، هدایت المابین هماهنګي ده. موږ چې تر څومره معلومات لرو د غزني له ادارې څخه سخت ډېر ښه انعکاس مو اخیستی، ډېره ښه اداره ده. په ټول غزني کې مو هېڅ ستونزه نه لیدلې نه اورېدلې. په دوم قدم کې د ادارې سره دا ملت همدم او ملګری ده. که د ملت لخوا ستونزې وای، ستونزې به پیدا کېدې، نو ستاسې لخوا څخه هم ستونزې نشته. زه دا خبره په یقین سره کوم. لکه څنګه چې دا نظام راغلی ده، دا نظام د دې ملت غوښتنه ده. داسې یو مثال ورکولی شو، له کابل څخه یو رئیس له موټر کې سپور سي، یو ډریور یو رئیس، او ځي غور ولایت ته یا دایکنډي ولایت ته، په بامیانو کې تېرېږي 18 ساعته موټر کې مزل کوي یا 15 ساعته، یو ډریور یو طالب، او دی په امن باندې مطمئن ده، او چا یې سر ته لاس نه ده ورغځولی. د دې معنا دا ده چې نظام هم امنیت غواړي او ملت هم امنیت غواړي. د دې معنا دا ده چې نظام او ملت او دا ولس سره متحد دي. د دې معنا دا ده چې دا دغه ولس ارزو ده، دغه نظام، دا ولس غوښتی ده، دا نظام، دا ولس قرباني ورکړې ده د دې نظام دپاره. زه خو دا خبره کوم چې دا نظام د بل چا نه ده، ستا د ای ملت او ولسه. که په نظام کې ته ستونزې لرې، مشکلات لرې، ستا ستونزې او مشکلات ته لبیک وایو، تر څو چې د شرع خلاف نه وي. لبیک ورته وایي تر څو چې زموږ ورته رسېدګي او رسېدګي کولی شو، انشاءالله العزیز هغه ته به ځان رسوو او رسېدګي ورته کوو. یوه بله خبره کوو چې هغه دا ده، عنوان هم دا ده تقریبا، او پر دغه اتحاد ورسره سره 3-4 ټکي ستاسې حضور ته داسې وړاندې کوو چې یو وحدت ته، قوت ته، هغه پخواني خیالونه، هغه غلط فکرونه، هغه د اختلاف کړنلارې، دغو ټولو څخه ځان راوګورو. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. د نظام تر شا په کلکه ایمانداري سره ودرېږو. زما دا باور ده، خو دا توصیه ځکه کوم، زه خپل مابین کې ناست یو، مجالس کوم د دې دپاره یې کوو چې ملګرو ګورئ د ملت سره خدمت یې وکوئ، اخلاق ورسره وکوئ، تساهل ورسره وکوئ، په خدمت کې شپه ورځ حاضر اوسئ. نو دا د ټولو یوه فریضه ده چې د نظام حمایت وکړو، د نظام تر شا ودرېږو. داسې نعمت ته چې د ډېرو سختیو په مقابل کې الله راکړی، داسې نعمت ته چې د الله تعالی پیرزوینه د الله راباندې کړې، لله الحمد، ټولې ښېګڼې مکې نغښتې دي. نو د دې ضرورت ده چې دغسې ووایو. او وروستی ټکی دا وایم چې خلکو سره دا تشویش شي چې موږ خو په رسمیت نه یو پېژندل سوي، لا هم پر موږ باندې بندیزونه دي. دا رسمیت به تر څه وخته وي؟ دا لکه چې دلته دا د اسلام تشدد ده، یا په اسلام کې سختي کوي د اسلامي امارت ملګري. دا خبره، دا افواهات دي، دا غلط تبلیغات دي. تاسو ته زه فقط 2-3 مثاله وایم. د اسلام او د اسلام احکام دا د مسلمانانو فریضه ده. اما د رسمیت پېژندنه، د رسمیت پېژندنې دپاره دا یوه بهانه ده چې دوی موږ ته راکوي. دا یوه بهانه ده چې دنیا والې مخ ته وړي. هغه هم هغه څوک چې هغه خپله شکست نشي زغملی، هغه څوک چې خپله شرمندګي نشي زغملی، هغه څوک چې خپل اهداف یې دلته پایمال شو، سر ته ونه رسېدل، هغه یې نشي زغملی، موږ ته دغه بانې کوي. که دا یقین نه وي، جاپان چې له امریکایانو ازادي ترلاسه کړه 8 کاله بعد په رسمیت وپېژندل شو. په جاپان کې خو خلک پر ژیره نه امر کېدل، په جاپان کې خلک پر لنګوټه نه امر کېدل، په جاپان کې خلک پر حجاب نه امر کېدل، په جاپان کې خلک پر ستر نه امر کېدل،
په جاپان کې خلک پر جماعت باندې نه امر کېدل، ولې اته کاله ماتل؟ هلته بودایات و بوتانو ته سجدې لګوي. چین په یو عبارت 18 کاله، په بل عبارت تر 50 کالو پورې تقریبا په رسمیت نه ده پېژندل شوی د خپلې ازادي څخه بعد. چینایان چې دي سرسخت کفار دي، مشرکین دي، اما که د اسلام مسله وای هلته خو اسلام نه و، نو ولې په رسمیت نه پېژندل کېدی؟ خلک د دغه فکر له ذهنه څخه لرې کړي چې دلته اسلام د نه موږ په رسمیت نه پېژندل کېږو، دلته حجاب د نه موږ په رسمیت نه پېژندل کېږو، دلته ږیره د نه موږ په رسمیت نه پېژندل کېږو، دلته اسلامي قوانین دي نه موږ په رسمیت نه پېژندل کېږو. یا دا سیاست ته د هغو خلکو سیاسي اهداف دلته پایماله سوي دي، د هغو خلکو کرغېړن اهداف له خاورو سره خاورې سوي دي. هغه خلک خپل شکست نسي زغملی، د هغه دپاره جبیره پیدا کوي، بیا به ځان ته د رسمیت لار راوړي. اما نوره نړۍ داسې نه ده. موږ له دنیا سره پرمختګ کړی ده، موږ له دنیا سره راکړه ورکړه لرو، تجارت لرو، سفیران لرو، نمایندګان لرو. په مملکتو کې مو سفیران رسمي پېژندل شوي دي، په مملکتو کې خپلې وظیفې اجرا کوي. له نورو ملکو څخه کابل ته رسمي سفیران راغلي دي. ان شاء الله العزیز دا ستونزه به حل کېږي. اسلامي امارت په ټوله معنا دې ته متوجه ده چې موږ له دنیا سره ښه راکړه ورکړه ولرو، موږ له دنیا سره سیاست ولرو، موږ له دنیا سره تجارت ولرو، موږ د دنیا منافع راجلب کړو. افغانستان 40 کاله جنګ ځپلی ملک ته به اباد یې کړو، پر پښو یې ودرو، په هره معنا د دنیا سال یې وګرځوو، بلکې د دنیا سال نه، د دنیا مقتدا یې وګرځوو چې خلک اقتدا پسې وکړي. اما د دین په لحاظ باندې ان شاء الله العزیز دې منبر ته ختلي یو. په اقتصاد کې به هم دنیا پسې را روانېږي. باور وکړئ، تشویش مه کوئ. د افغانستان خاوره معدن ده، پر زرو او طلاو باندې پراته یاست. نن د افغانستان خاورې خپل مالک پیدا کړی. نن د افغانستان پر خاوره باندې غل او مفسد نه ده مسلط. هغه څوک مسلط دي چې راکاږي پر تا به مصرفوي، پر مملکت به مصرفوي، تا به په آبادوي، مملکت به په آبادوي. هغه ځوانان پیدا شوي دي ان شاء الله العزیز د مملکت د بهبود دپاره. ټول نظام له ستړي رانغښتي دي. دا ستاسې عمرا نه بلکې ستاسې خادمان دي، پر تاسې باندې شفقت لري او ستا خدمت د ځان یوه فریضه و وجیبه بولي. اما موږ د خلکو پر دغه فاسدو تبلیغاتو، پر دې پوچو خبرو باندې هېڅ معنا او حقیقت نه لري، پر هغه باندې ګوش نهاده نه سو، خپلو کارو ته متوجه سو، د نظام تر شا په ټوله معنا ودرېږو. په دې مخکې ورځو کې د اسلامي امارت لخوا څخه داسې غټ تصامیم نیول شوي دي. ان شاء الله العزیز د اقتصاد په ډګر کې به په دې لنډو کې، په دا لنډو راتلونکو کې په مختلفو بخشونو کې په ټولو ولایتو کې کار شروع کېږي، په ټولو زونونو کې به کار شروع کېږي، په ټولو مرکزي ولایتو کې به کار شروع کېږي چې خلکو ته کار پیدا سي، ځوانانو ته مو خدمت پیدا سي، ځوانان مو تر قیامته پورې په ریګو، په اوبو، په بحرو کې غرق نه سي، په خپل ملک کې کار ورته پیدا سي. د کار پیدا کولو دپاره، د ځوانانو د اشتغال دپاره، د ځوانانو د افکارو د استفادې دپاره، د محسنینو د علم څخه د استفادې په خاطر امارت تصمیم لري. مختلف بخشونه یې په کار اچولي دي، ډېر نوي تصامیم نیول شوي دي ان شاء الله العزیز. دا ستاسو د اطمینان دپاره مو دا خبره کوله. تاسو په دې باور وکړئ نظام داسې نظام راغلی ده چې هم د عزت او ناموس او ننګ کې خوندي ده، هم د وقار او خپل امن پکښې خوندي ده، هم د خاوره خوندي ده، هم د اقتصاد پر مخ روان ده، هم د سیاست او حکومت مستقل او آزاد ده له نړۍ څخه. څوک ستا په حکومت کې هېڅ تصرف نشي کولی، څوک ستا په پرېکړو او فیصله کې هېڅ تصرف نشي کولی. اما دا نظام د ټولو دپاره عظیم نعمت ده چې اسلامي حکومت ته، اسلامي امارت ته د یو شرعي امیر تر قیادت لاندې په ټوله معنا به ان شاء الله العزیز لکه څنګه چې ستاسې په خبرو کې هم دا وړاندېوالی و، زموږ په خبرو کې هم دا ده چې حمایت به کوو او اوږه په اوږه به ورسره درېږو. د یوه ورور په توصیه کې دا وه، ډېره نیکه توصیه یې موږ ته وکړله، الله پاک ته خیر ورکړي، چې د نفسو تابع نه سئ او د خپلو نسونو تابع نه سئ. دا یقیني ده، دا بیا د مسیر خطا ایستنه ده. الله تعالی دې موږ وساتي، الله تعالی دې ثبات او استقامت را نصیب کړي. تاسو را سره ومنئ، تر اوسه پورې خو لا داسې ده په دې تېرو وختو کې معسکر کې مجاهدین فارغ سو، یو طالب زړل، ولولې زاړې ولما څخه دوې مرمۍ خطا سوې له خپل هدف څخه. لا تر اوسه هم دښمن ته متوجه یو، لا تر اوسه هم د خپلې خاورې حفاظت ته متوجه یو، لا تر اوسه هم خپله هغه دیني ولوله او د جهاد حماست نه ده راڅخه تللی. هغه مو عقیده و فکر ده، هغه مو ان شاء الله العزیز دیانت ده. که کومه کمزورتیا او زور پکښې راتلی، داسې ځوانان او سپین ږیري او مشران لرو، هغه به مشوره راکوي، هغه به توصیه راته کوي. اله العالمین دې موږ تاسو ته ټولو ته توفیق راکړي چې د الله تعالی بندګي په کامله توګه وکړو. د الله تعالی بندګي زموږ اصلي فریضه ده. د الله تعالی د بندګۍ په وړاندې د دنیا ټول مشکلات الله تعالی را حل کوي.
د ملګرو خبرو ته مو جوابونه نه وویل، وخت ضایع کېږي. د حاجي موسی خبره کې دا خبره وه چې ډېره ښه انعکاس مو ځینې واخیستی، د دوی له احساس څخه مننه. او دغه بل ځوان په خبرو کې هم انشاءالله جواب رالی وسو. د اهل تشیع ورونو دي تشویش نه کوي، مطمئن دي اوسي. اهل تشیع ورونه دي دا درې مثاله نه یری، زموږ د وطن خلک دي، زموږ د مملکت خلک دي، زموږ ورونه دي، زموږ ملت ده. اما د دوی خدمات مو د ځان دپاره خدمات بللی دي. زه خو دا باور لرم چې په 47 کلنه دوره کې به دوی خپل مذهبي مراسم داسې نه ادا کړي لکه بعد د فتح د اسلامي امارت د تسلط څخه بعد چې ادا کړي دي. دوی به د خپل امنیت تأمین داسې نه یې لیدلی 45 کلنه دوره کې لکه د اسلامي امارت له فتح څخه بعد چې د دوی امنیت تأمین ده. پر هره لار، پر هره کوڅه چې ځي، هر چیرې چې ګرځي امنیت یې تأمین ده. د کوچانو او دغه د څه ورته وایي د کوچانو د نشون تر مابین چې په دا درو ولایتو کې کم کړنلاره مخته تللې ده، دا به تاریخ کې نه وي ثابته کړې. بیخي زما زړه ته نه لوېږي چې مخته داسې یو مثال موږ ولرو چې د یو کمیسیون دې جوړېږي 10 کسه اهل د نشین خلک هزاره ورونه، 10 کسه کوچان ورونه، یو کمیسیون جوړېږي په مشترک ډول خپلې قضیې او مسلې مخته وړي. نو دا په دې اوس وخت کې یو پرمختګ ده، دا په اوس وخت کې په حکومت کې ځای ده، دا په اوس وخت کې د حکومت اعتماد ده پر تاسې باندې. کوم نورې ستونزې درلودې انشاءالله العزیز تر حده د امکانه به موږ رسېدګي ورته کوو. ټول زموږ ملت ته، ټول زموږ مملکت ته، ټول زموږ اعضا یاست، زموږ وروڼه یاست. ستاسې خدمات د ځان فریضه بولو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.